ښځې ولې د یو بل سره معامله کوي او یا هم په شرمګاه ورته ګوتې وهي. په سلامونه او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. د نظر له شریکولو نه وړاندې وایم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګلي نښان وکړئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. ښځې ولې یو بل باندې ډېرې سپریږي او ولې زبردستې وي؟ لکه څنګه چې نارینه یا هم هلکان د خپل ملګرو څخه خوند اخلي، نو دغه راز نجونې هم د یو بل څخه خوند اخیستلی شي. او دا د دوی او هغه نجونې کومې نجونې چې په مکتبونو یا هم په پوهنتونونو کې وي، هغه خو چې بیا ملګري یا انډیوالان ولري نو بیا هغه بیخي دومره ګرمې وي چې سم اور پکې لګېدلی وي او په یو بل باندې سپرېږي او بیا یو بل څخه مستیګانې کوي او یو بل انزال ته رسوي. د هغوی د انزال طریقه داسې ده چې کله هم یوه ښځه یوه نجلۍ د بلې نجلۍ سره ملګرتیا وکړي نو بیا هغه کولی شي چې د هغوی هر رقم ته استفاده د یو بل څخه وکړي او ځان پرې خلاص کړي. او دغه راز دوی کولی شي چې په یو بل باندې سپرې هم شي او یو بل څخه نه هر رقم ته ګټې واخلي. نو دا د دوی د مستۍ علامه ده. او دوی چې کله ځان انزال کوي نو بیا یو بل ته شرمګاه کې ګوتې وهي او یو بل انزال کوي چې دا د دوی خاص یو خاص داسې کار دی چې هر وخت یا هر ټیم یې کولی شي. نو هغه خویندو ته زه دا یو پیغام لرم چې که هر کله تاسو داسې کار کوئ او یا هغه هلکان چې دغه ناوړه کار کوي دا دومره ناوړه کار دی چې هر کله به دې کاره مخته شئ نو بیا به هېڅکله هم تاسو ښه کار ته مخه نه کوئ او پام کوئ چې دغه کار څخه ډډه وکړئ او دغه کار تاسو ونه کړئ، ځکه چې په دې کار یو ځله مخته شئ نو بیا تاسو څخه هر رقم د غلط کار هم کېدلی شي. نو هیله کوم ملګرو چې تاسو هر کله دغه کار کوئ نو عبادت ډېر کوئ، روژه نیسئ یا کوم داسې کار کوئ چې هغه باندې تاسو ستاسو نظر په بله اوړي او ستاسو نظر بندېږي او داسې د دغه غلطو کارونو څخه بیا تاسو په امان کې کېږئ. نو هیله کوم ملګرو چې تاسو په دغه وخت کې درود هم وایئ او درود شریف هم استعمالوئ او درود شریف کلمه ډېره وایئ چې ستاسو لپاره ډېره ګټوره کلمه ده او په هر ټیم کې ستاسو لپاره ډېر غټ مصیبتونو څخه مو ساتي. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیوګانو څخه غلط مطلب ونه کړئ، زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.